کچره تاسو په کور کې میګي انتهایی زیات شوي دي او تاسو ته ډیر زیات تنګ شوي نو دا یو آسان ترين دم تر د درخه کدا دم تاسو په چینو باندې شوف کو کنه نو ان شاء الله تاسو د کور نه میګي به مکمل ختم شي د دې به ان شاء الله نام نشانم پاتې نشي نو دم درته درخه خود دم نمخ کې اول اجازه درکوم ځکه چې اکثر ملګری به په کمنټ کې وي چې موږ ته د اجازه ستده وکنه نو ټول ته مکمل اجازه ده او کتا زغواری چې موږ ته سپیشل او خصوصي اجازه ملو شي په دې کمنټ کې بس سبحان الله ولیکي او ویډیو تر اخره پورې وګورئ زما طرف نه تاسو ته مکمل اجازه صحیح شوجیم نو دم داسې دی چې تاسو بداسو کې چې یو لپ چینی براواخ لیکنم او په دې باندې به د قران پاک یو آیات ته دا په 300 او 14 پیری شوف کوي آیات دا دی بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا يحطمنکم سلیمان وجنوده وهم لا يشعرون دا آیت کریمه په 300 او 14 پیری او ایو په دغه چینو باندې به ورشوف کوي بیا دا چینی چې دی کنه د میګو چې کمزې کې هغه سولې وی کنه هغه سره به یو خپل خوادا داسي ورون ولې نو دغه میګي چې دی دغه چینی ټول پټول به خپل سرو د دن کی نو تاسو ته ثواب هم ملو شي او ور سره تاسو د کورنا د میګي چې کنه ختم بشي خپل سرو ته وردن نشي نو دا دمو بالکل آسان ترين دم د زمي عزت پندونن سبا میګي انتهایی زیات دی ټول ته ډیر زیات تکلیف اکثر خلک وایي چې کله په خوراک کې راته موجود کله پسکی نو دا دم په تاسو شوف کوي یو خو به ثواب ملو شي یو به تاسو د عذاب نه تاسو ته نجات ملو شي نو په دې باندې په خپل عمل وکړئ او نور مسلمانانو سره د ثواب په نیت باندې دا ویډیو تاسو ډیر شیر کړئ چې ټول مسلمانان دا دم زده کی او تاسو ته دعاګانې کوي الله رب العزت خوشاله باد ستم دعاګانې کوي دعاګانې وکاو الله پامان د زړه د خفګان ختمېدو لپاره او زړه د سکون او خوشاله رسیدو لپاره یو آسان ترين عمل درته درخېما کدا عمل تاسو وکړه فورا بس تاسو د زړه خفګان او پریشانی ختم شي او تاسو ته یو سکون او خوشحالي محسوس شي سکون او خوشحالي به درته ملو شي نو د قران پاک یو آیت کریمه ده کنه دا به تاسو بس صرف یو پیرا یا دو پیرا یا درې پیرې تاسو وې کنه تاسو ګورئ چې تاسو زړه ته سونه سکون ملاويږي راحت ملاويږي خوشحالي ملاويږي او د خفګان او پریشانی بېچینی ټول پټول به ختميږي سشم نو د قران پاک آیت کریمه ده هو الاول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم دا آیت چې ده کنه چې کله تاسو زړه خپوي پریشان وي بېچین وي نو بس تاسو به خپ توجه سره سترګې به پټه کوي او دا آیت کریمه چې ده کنه یو پیر به تاسو وایي یا دو پیر به تاسو وایي یا درې پیر به تاسو وایي تاسو ګورئ چې درې پیری ویلو سره تاسو د زړه خفګان پریشانی بېچینی دا ټول په ټول به ختم شوي وي او تاسو زړه ته به راحت ملو شوي وي خوشحالي به ملو شوي وي سکون به ملو شوي وي ان شاء الله صحیح شو نو د آیت کریمه تاسو بخپل هم زده کوئ او نور مسلمانانو سره دا ویډیو تاسو د ثواب په نیت باندې ډیر شیر کوي چې ټول مسلمانان د آیت کریمه زده کی او تاسو ته دعاګانې کوي الله رب العزت ان شاء الله بعد ستم دعاګانې کوي دعاګانې وکاو الله پاما